बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होमो बायोलॉजी डाइवर्सिटी एमंग एनिमल जो चैप्टर दे बाकी मुंगा पाइलमोने जी दे मुंग शुरू करियो क्लास 11 बायोलॉजी दा पदी की टॉपिक दे چې ازوم سره दे पाइलम मोलस्का په باره کې زو ډیټیل تاسو ته ما داغه ډایګرام کم ډایګرام چې داغه ایکسپلینیشن هم کو او پایلم مولسکا نه مخکې چې سره پایلمونه دي هغه مونږ اپلوډ کړی دي پایلمونه کې ټول اهم خبره ده چې د دې پایلم کم اگزامپل لې یعنی د دې پایلم کم ممبر دی د دې نه په شارټ کوېسچن کې یا په ام سی کیو سپلن بلنس کې دا راځي چې تاسو نو اگزامپل درکړی بیا به تاسو ته وایي چې دا کم اگزامپل چې ما تاسو درکو دا د کم پایلم ممبر دی نو دا خبرې چې دي اوبه تاسو یاد ساتئ پایلم مولسکا چې تاسو وایي نو یاد ساتئ د دې چې کوم اگزامپل یا د دې چې کوم ممبر دی اکټوپس ته دا غیر زوم سر سنیل دی نور داسې ارګانیزم دي خو دا پکې اهم دي ځکه چې دا ډېر کامن چې دی هغه استعمالیږي پایلم مولسکا مطلب دی سافټ نو یا موږ وایو چې سافټ باډي نو د پایلم مولسکا چې څونه ممبرز دي د هغو جسم ته چې کله موږ ګورو نو هغه بالکل سافټ دي نرمي لکه تاسو یو مارساټی ځان د مخې ته کوي او تاسو ته سوچ وکړئ نو د هغې هغه جسم چې دی هغه بالکل نرمي د هغې چې کوم شلي هغه هم نرمي د دوی لپاره دا شل دی د دوی لپاره دا پروټیکشن دی خو دا زموږ لپاره ډېر زیات نرم دی نو ځکه دې پایلم مولسکا نوم چې دی هغه ورکړلی بل خبره پکې دا ده چې دا سیکنډ لارجسټ پایلم دی په پایلمونو کې سیکنډ لارجسټ اولنی چې دی ارتروپوډا یادیږي چې هغه زموږ سره پوسټ لارجسټ پایلم دی خو په هغې پسې بیا زموږ سره کوم سیکنډ لارجسټ دی نو هغه پایلم مولسکا دی ځکه سیکنډ لارجسټ دی چې د دې تقریبا زموږ سره 1 لیک سپیشي دي په دې کې 1 لیک سپیشي دي که تاسو صرف د سنیل خبرو کوئ د مارساټی خبرو کوئ دا زموږ سره یوه سپیشي شوه که تاسو د اکټوپس خبرو کوئ نو هغه زموږ سره سیکنډ سپیشي شوه خو دا زموږ څو دي 1 لیک سپیشي دي بیا که موږ د دې هیبیټیټ وګورو چې دا په کوم ځای کې اوسیږي نو دا موسټلی زیاتره دا زموږ سره اکویټیک دي په میرین کې به دا اوسیږي په فرش واټر کې به دا اوسیږي په هغه ځمکه کې چې په کومه ځمکه زموږ سره لمجنې تاسو د خپل کور خواوشاته وګورئ کوم ځای کې نالۍ دي یا په کوم ځای کې دا وړې وړې ولې دي د سیند نه جدا شوي نو په هغه ځای کې به دا اوسیږي په اکویټیک انوایرمنټ کې داسې خوشحاله بلکې موږ د دې سیمیټري ته وګورو نو دا زموږ سره زیاتره چې دا بایلیټرل سیمیټري دا مطلب دا دی چې د دوی جسم چې دی هغه ایکولي چې دی هغه هاف باندې چې دی هغه ډیوایډ کیږي خو د دې بعضې ممبر داسې دي چې باقي سیمیټري چې دا نشته they have shell which is used for ornamental purposes and also produces spores د دې چې کوم شلز دي زموږ سره یا سنیل شو یا زموږ سره نور په دې کې نور ارګانیزم دي د سنیل نور قسمونه دي چې د هغې چې دا کوم شلز دي د ارنامنټل پرپسز دپاره چې دا استعمالیږي د خوبصورتي دپاره یا خلک چې دی هغه لاکټونه جوړوي په دې اکثر په دې ډاکومنټریز کې به تاسو لیدلي چې د دې سیند غاړې ته خلک ګرځي ډاکومنټریز هغو جوړوي داسې یو شل راوالي چې هغه شل داسې کولاو کې په هغه کې دننه موتي چې دی هغه ته مونږ وایو داسې دانې دانې شانتي چې د هغې نه خلک امیلونه یا دې غاړې ته چې برسلټ چې دی هغه جوړوي نو ځکه مونږ وایو د دې چې کوم شل دی هغه ارنامنټل پرپسز دپاره استعمالیږي خلک یې خرڅوي نو اکنامک فایده چې دی هغه هم خلکو ته رسوي بل دا زموږ سره ټریپلوپلاسټیک دی مطلب دا دی په دې کې اکټوډم دی میزوډم دی انټوډم دی د هغې نه مختلف د دوی د جسم حصې چې دي هغه جوړیږي او بل دا زموږ سره سیلومیټس دی سیلومیټس مطلب دا دی په دې کې زموږ سره د دوی په غاړه کې کیویټي چې دا هغه شته خو زیاتره پکې زموږ سره سیلومیټس چې دی هغه هم زموږ سره کیدی شي ځکه چې 1 لیک سپیشي دي مونږ صرف چې دی د سنیل خبره کوو د هغې نه علاوه آرګن سیسټم دی پکې آرګن سیسټم پکې دی آرګن سیسټم پکې ځکه دی کله چې په ډایګرام تاسو پوه کړم ځکه چې په دې کې زموږ سره ډایجسټیو سیسټم هم دی په دې کې زموږ سره نروس سیسټم هم دی په دې کې ریسپریټر سیسټم چې دی هغه هم دی نو په دې کې هغه شان ارګن نه دي لکه څنګه زموږ په جسم کې دي خو د دوی د جسم مناسبت هغه ارګن چې دي هغه په دوی کې موجود دي نو ځکه موږ وایو په دې کې یو ارګن سیسټم چې دی هغه ډیولپ شوی د هغې نه علاوه ریسپریشن اکرز بای ګل ریسپریشن چې دی هغه په ګلز باندې کیږي څنګه کیږي لکه زموږ سره دلته کې دا مارساټی ده دلته کې ګلز دي دوی اوبه راکاږي د اوبو نه چې دی اکسیجن والي نو په دغه ګلز باندې دا اکسیجن چې دی هغه ځان ته راکاږي ریسپریشن په دغه طریقه باندې چې دی کیږي د هغې نه علاوه اوپن سرکولیټر سیسټم په کیږي لکه څنګه زمونږ د هغې نه علاوه بلډ پیګمنټ از هیموساینین لکه څنګه زموږ په جسم کې هیموګلوبین دی ریډ پیګمنټ دی دغه شان د دوی په دې جسم کې یو پیګمنټ دی د بلډ دپاره هغه هیموساینین دی هغه بلو پیګمنټ دی کله چې دوی اکسیجن راکاږي نو په هغه دوران کې هیموساینین چې د خپل کردار ادا کوي
بیا اکسریشن اکر بای کډنی وس دوی په جسم کې چې کله اکسریشن کیږي په زول ماده د دوی جسم نه لړکیږي نه هغه په اکسریټری سیستم باندې چې دی هغه کیږي. اکسریټری سیستم زموږ سره داسې دی چې داسې نه ده چې په دوی کې ګردې چې دی هغه موجود دي. دا زموږ سره د دوی اکسریټری سیستم دی. ټیک شو. دا چې تاسو ته ښکاري دا زموږ سره اکسریټری سیستم دی خو داسې ګردې پکې نه. په دې کې مونږ دې ته وایو چې اکسریشن اکر بای کډنی لایک سټرکچر پیرز اپنی پریډیا هغه ته مونږ پیرز اپنی پریډیا چې دی هغه ته وایو. د سنس کولو لپاره پکې سي sensory organs are tentacles which detect chemical. و زموږ سره دا پکې زموږ سره ټینټیکل دي دوی کیمیکل چې دی هغه سنس کوي. کیمیکل دا سنس کوي لکه پس که ګنده اوبه نو دوی هغه سنس کوي چې دا ګنده اوبه دي دا زموږ لپاره ضروري نه دی. که پرس که د دوی دشمن دی د دوی ښکاري دی هغه په اوبو کې دوی له نږدې راځي نو د هغه د جسم نه چې کوم کیمیکل ریلیز کیږي یا به زه دا ووایم چې د هغه چې دوی د هغو د جسم نه کیمیکل سنسیشن چې دی هغه فیل کوي نو دوی د هغه ځینې بیا تښتي او بیا پټیږي. نو ځکه ویلی کیږي چې په دوی کې دا ټینټیکل چې دي دا موجود دي. بل دا ټینټیکل چې دی په بعضې ممبر کې د پایلم مولسکا ډېر زیات خطرناک دي. هغه داسې څیزونه ریلیز کوي چې هغه انسان وجلی هم شي. ټیک شو. ها د هغې نه علاوه مونږ ووایو چې سنسري ارګن چې دی هغه ټینټیکل دي چې هغه کیمیکل چې دی هغه ډیټیکټ کوي. خو بیا د هغې نه علاوه چې کوم ریپروډکشن دی هغه هرماپروډایټ دی. هرماپروډایټ دا دی چې یو ارګانیزم کې زموږ سره ایک زوم دي سپم هم دواړه میلاو شي هغه چې دی د هغې نه انډې جوړ شي بیا دوی چې دی انډې اچوي. ټیک شو. نو دغه زموږ سره په دوی کې چې دی دا ریپروډکشن کېږي. که تاسو د دوی ډایګرام ته وګورئ یو مرسټی تاسو خپل مخې ته کوي نو هغه چې په کومه طریقه باندې ګرځي دوی ډېر زیات سلو مومنټ دي. نو دې ټول حصې ته چې دی مونږ فوټ وایو که بوټي ته خیجي په ځمکه باندې ګرځي هر څنګه دا فوټ چې دی هغه دوی استعمالوي. دا پکې شل دی دا د دوی د پروټکشن لپاره چې دی استعمالیږي. د هغې نه علاوه دا پکې ټینټیکلز دي یو سیس چې دی هغه ډیټیکټ کوي. آیز هم دي آیز چې دی هغه هم تاسو ویلی شئ. ټیک شو. ها د هغې نه علاوه دا زموږ سره ایکسټرنل سټرکچر دی. که تاسو د دې دغه سټرکچر وګورئ انټرنل سټرکچر وګورئ دا کوم شل چې جوړېږي دننه دې ته چې دی مونږ منټل وایو دا پلیشي کورینګ دی. د هغې نه علاوه ډایجسټیو سیسټم چې دی هغه پکې هم موجود دي. ګلز ما تاسو ته ووایي چې اوبه راشي د هغې نه اکسیجن والي د ګلز په ذریعه باندې. کم ټینټیکل چې دی دې طرف ته چې دی مونږ هیډ وایو. ټیل پکې هم موجود دی. نروس سیسټم چې دی نه هغه پکې هم موجود دی. نو دا زموږ سره انټرنل سټرکچر دی دا زموږ سره ایکسټرنل سټرکچر دی. یو پیره ته سمري هم ځان پې پوه کړئ. پایلم مولسکا مولسکا او ته مونږ ځکه وایو مولسکا مطلب دی سافټ باډي یعنې څونه ممبر چې په پایلم مولسکا کې دي د هغوی جسم چې دی سافټ دي. سنیل اکټوپس ته تاسو سوچ وکړئ سرچ یې کوئ ویې ګورئ په خپلو سترګو باندې وینئ تاسو ته پته ولګي چې واقعي د دوی چې کم باډي ده هغه سافټ دي. سیکنډ لارجسټ پایلم دی سپیشي تقریبا 1,00,000 پورته د دوی سپیشي دي. ایکویټک دي د اوبو په ماحول کې اوسېږي هر قسمه اوبه چې په ګنده اوبو کې دوی نه اوسېږي. سیمیټري دوی بایلیټرل نه بعضې سپیشي دا دي چې هغه اسیمیټریکل دي. د دوی چې کوم شیلز دی هغه د ارنامنټل پرپسز لپاره استعمالیږي. بعضې سپیشي په دې کې دا دي چې د هغو کې دننه چې دی هغه موتی وغیره چې دی هغه پکې هم جوړېږي. ټریپلوپلاسټیک دي اکټوډم میزورم انډوډم چې دی هغه پکې جوړېږي. د هغې نه علاوه سیلومیټس دي کیویټي پکې موجود ده. ارګن سیسټم پکې هم شته. ریسپیریشن په ګلز باندې کوي. اوپن سرکولیټري سیسټم پکې موجود دی. د هغې نه علاوه بلو پیګمنټ په بلډ کې موجود دی چې هغې ته موږ هیموساینین ورته وایو. ایکسریشن چې دی په کډني باندې کېږي. کډني چې ډایرکټ کډني نه لکه څنګه انسانانو ده خو پیرز اف نیپریډیا چې دی هغه پکې موجود دي. د هغې نه علاوه سینسري ارګن چې دی هغه دوی لپاره ټینټیکلز دي یا ورته موږ آیز وایو. خپل دښمن یا ګنده اوبه چې دی هغه سینس کوي نه هغې طرف ته چې دی بیا نه ځي. او ریپروډکشن چې په دې کې کوم یو دی نه هغه هرماپروډایټ دی. یو ارګانیزم کې چې دی زموږ سره دغه دواړه چې دی هغه کېږي یونیسیکسول چې دی نه هغه پکې هم موجود دي. نو دا پایلم مولسکا و. په دې کې اهمه خبره دا ده چې د دې ممبر کم یو دي او دوی په کوم ځای کې اوسېږي. ریپروډکشن څنګه کوي ریسپیریشن څنګه کوي. ټریپلوپلاسټیک دي شیلز چې دی هغوم دپاره څه کوي بایلیټرل سیمیټري ده. نو دا ټول د پایلم مولسکا په باره کې معلومات وو. که ځانت دې سکرین شاټ لیوالی دی ځان سره یې نوټ کړئ. که په دې کې تاسو ته ګران څه وي څه مشکل پکې تاسو ته ښکاري ما ته په کمنټ کې ووایئ او زه تاسو ته د هغې وضاحت وکړم. تھینک یو ډېره مننه.